د انسانانو دروازې ته کله کله چانس راځي، هر کله نه. لنډه او له پند څخه ډکه کیسه. وړاندې کوونکی حسن الله حسنزی. په یوه کوچني کلي کې یو ډېر غریب سړي ژوند کوه. د دغه سړي ورځنی کار دا و چې خاوره به یې کیندله، پر خره به یې بار او په ښار کې به یې خرڅوله. وختونه تېرېدل، یوه ورځ دغه سړی د خاورې کیندلو په حال کې و چې یو ځلان د الماس یې تر سپېرو خاورو لاندې را پیدا کړ. خو له بده مرغه چې دا سړی د الماسو په ارزښت نه پوهېدو چې دا څومره ارزښتناک شی دی، نو د خپل خره په غاړه کې یې واچوه. ویې ویل چې زما د خره په غاړه کې ډېر ښه ښکاره شو. یوه ورځ دا سړی د خپل خره سره په ښار کې روان و چې له یو دکاندار سره مخ شو. دکاندار د خره پر غاړه ځلانده ډبره یا الماس ولیدل. د خره پر غاړه یې دا ځلانده ډبره ډېره خوښه شوه. نو له دغه غریب سړي څخه یې پوښتنه وکړه چې ستا د خره پر دغه غاړه دا ځلاند څه شی دی؟ غریب سړي ځواب ورکړ چې دا یوازې یوه ځلانده ډبره ده، کوم خاص شی نه دی، مه پسې ګرځېږه. دا ځلانده ډبره ما په داسې حال کې پیدا کړه چې ما خاوره کیندله. د دکاندار دا ځلانده ډبره بیخي زیاته خوښه شوه او له غریب سړي څخه یې د پیسو په بدل کې دا ځلانده او ارزښتناکه ډبره یا الماس په 100 افغانۍ واخیستل. دکاندار دا ځلانده او ښکلې ډبره یا الماس د خپل دکان پر ترازو باندې راځوړنده کړه. هر څوک به چې دغه دکان ته راتلل، دغه ځلانده ډبره به یې زیاته خوښوله او له دغه ډبرې څخه به یې ستاینه کوله. وختونه تېرېدل، یوه ورځ یو داسې کس دکان ته راغلو چې د قیمتي ډبرو کاروبار او تجارت یې کوو. دغه تجار دا ځلانده ډبره وپېژندله چې دا ډېر قیمتي الماس دی. تجار له دکاندار څخه پوښتنه وکړه چې دا ځلانده او ښکلې ډبره دې ولې پر ترازو باندې راځړولې ده؟ دکاندار ورته وویل دا یوه ځلانده ډبره ده چې ما له یو غریب سړي څخه اخیستې وه، ځکه ډېره زیاته مې خوښه شوه. ډېره ښه ځلا یې کوله، نو ما هم د 100 افغانیو په بدل کې ترې واخیسته. تجار له دکاندار څخه هیله وکړه چې دا ډبره پر ما خرڅه کړه. دکاندار ورته وویل چې که ستا دا ځلانده او ښکلې ډبره خوښه شوې وي نو ما ته 1000 افغانۍ راکړه، زه به دا ډبره تا ته درکړم. تجار یو څه غلی شو او دکاندار ته یې وویل چې زه تا ته یوازې 800 افغانۍ درکولی شم، که دې خوښه وي نو دا ډبره ما ته راکړه. که یې په 800 افغانۍ نه راکوي نو بیا ځم، کومه خبره نه ده. هسې مې خوښه شوه. دکاندار ورته وویل چې نه، زه یې تر 1000 افغانۍ په کمو پیسو نه ورکوم، ځکه ډېره ښه ځلا کوي او ډېره ښکلې تیږه ده. په دې ورځ تجار له دکان څخه لاړو، خو د شپې له ښه فکر کولو وروسته له ځان سره وویل چې سبا به ځم له دکاندار څخه به هغه الماس په 900 افغانۍ باندې اخلم. خو دا چې تجار له دکان څخه بهر شو، د همدې ورځې په ماښام یو بل لوی تجار په دغه کلي باندې تېرېدو، خو ناګهانې موټر خراب شو او د دغه دکاندار د دکان مخې ته یې موټر ودروه. کله چې د دغه لوی تجار په هغه ځلانده ډبرو یا الماس باندې سترګې ولګېدې، نو له دکاندار څخه یې د ډبرې د قیمت پوښتنه وکړه. دکاندار ورته 1000 افغانۍ وویل او دغه لوی تجار هم پرته له دې چې څه ووایي له جیب څخه 1000 افغانۍ راواخیستې او دکاندار ته یې ورکړې او الماس یې ترې واخیستل. بله ورځ لومړی تجار بیا دکان ته راغلو تر څو هغه ځلانده ډبره چې خوښه شوې وه له دکاندار څخه په 900 افغانۍ واخلي. خو تجار چې ترازو ته وکتل چې الماس پکې نه و. تجار له دکاندار څخه پوښتنه وکړه چې هغه ځلانده او ښکلې ډبره دې څه کړه؟ دکاندار ورته وویل وروسته له هغې چې ته له دکان څخه لاړې، ماښام یو بل کس راغلو او زما څخه یې هغه ځلانده او ښکلې ډبره په 1000 افغانۍ واخیسته او ما هم پرته له نورو خبرو پرې خرڅه کړه. لومړي تجار چې کله دا خبرې واورېدې نو دکاندار ته سخت په غوسه شو او ورته یې وویل احمقه، هغه یوازې یو ځلانده ډبره نه وه، هغه یو ارزښتناک او قیمتي الماس و چې په میلیونونو ارزښت یې لرو او تا هغه یوازې په 1000 افغانۍ خرڅه کړه. دکاندار ورته مسکی شو او په خندا کې ورته وویل ښاغلیه، زه نه پوهېدم چې هغه ډېره قیمتي ډبره ده، خو ته خو پوهېدلې، تا به اخیستې وه، تا یوازې په 200 افغانیو له لاسه ورکړه. نو په حقیقت کې احمق زه نه، ته یې چې د 200 افغانیو په بدل کې د یو قیمتي الماس له لاسه ورکړ. نو قدرمنو دوستانو، دا کیسه موږ ته 3 مهم درسونه راکولی شي. لومړی درس دا چې د قیمتي او ارزښتناکه شیانو په مقابل کې ناپوه مه اوسیږئ، ځکه چې ډېر قیمتي او ارزښتناک شیان به له لاسه ورکړئ. دوهم درس دا چې هیڅکله چانس له لاسه مه ورکوئ. تاسو به ځان ډېر هوښیار ګڼئ، خو په اصل کې مو چانس له لاس څخه ورکړی وي، ځکه چانس کله کله د انسانانو دروازې ته راځي، هر وخت نه راځي.
دریم درس دا چې هیڅکله د نن کار سبا ته مه پرېږدئ. د نن ورځې کار نن وکړئ، ځکه نن ورځ ستاسو ده او سبا ورځ نامعلومه ده.